روح سړی وم ستا غمونو لیونې کړم لیونې شوم د ځنګل ته خندېدې کوم په نامه د خدای چې بخښونکی او مهربانه دی. درنو ملګرو مینوالو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د اسمان ستوري د پاڼې نه ستاسو ورور ستاسو ملګری عزت افریدي په ادبي مرکه کې حاضر یم او دلته شکور ته راغلی و. دلته زموږ یو تکړه ملګری ژوند کوي، ښاغلی درک فاروق صاحب را سره د نننۍ مرکې مېلمه دی. وخت مو ډېر نه اخلم، راځئ چې اول ورته په پروګرام کې هرکلی وایو. درک فاروق صاحب په پروګرام کې درته هرکلی او ستړي مه شئ وایم. ډېره مننه د تاسو، ډېره شکریا ادا کوو چې په دومره مصروفه وخت کې تاسو موږ ته راغلو. ډېره مننه تاسو هم زموږ د پاڼې مینوالو که خپل ځان معرفي کړو نو ډېره مننه به دې وي. ډېره مننه کوو. فاروق مې نماد او خالص مې دارک دی، د افریدي قوم سره تعلق ساتم، دلته په شاکوټ کې پاتې کېږم. ډېره مننه د خپلې ژبې نه په خپل ادبي سفر باندې رڼا واچوه. استاد څوک ته کتاب ورکې د څه خیال دی او د کوم وخت نه د شاعري شروع کړې ده؟ ما هر هغه سړی استاد دی چې مثال زه د چا سره ناسته کوم، ځکه چې بیا خاص داسې استاد د ما نشته چې کوم د غزل لیکایي کوم د ادب سره، هغه تقریبا د 2010-11 نه زه خپله خوري کوم، زه خپل شوق د وجې نه باره کې خبره وکړه نو انشاءالله کتاب ته نیت دی، خو لږ مصروفیاتو ګیر کړي وي دا وخت کې. من درک افریدي صاحب زموږ د پاڼې مینوالو له د کلام شریک کړو نو ډېره مهرباني به دې وي. غزل نه مخکې یو 3 شعره دي چې راته زړه دې کړو جلبل ته خندېدې، راته زړه دې کړو جلبل ته خندېدې، ولاس مې کېښې په ګلبل ته خندېدې، روح سړی وم ستا غمونه لیونې کړم، روح سړی وم ستا غمونو لیونې کړم، لیونې شوم د ځنګل ته خندېدې. مننه و درته وایم تورې سترګې دې کړه تورې، درته وایم تورې سترګې دې کړه تورې، درته رامې وړه کجل ته خندېدې. غزل دی چې ستا د مینې به ساتم رازونه پټ پټ، ستا د مینې به ساتم رازونه پټ پټ، تاره کړي دي په زړه دغونه پټ پټ، او ستا دیدن ورته مرهم دی اوس به جوړ شي. مننه ستا دیدن ورته مرهم دی اوس به جوړ شي، و راته مږ د په زړګي لسونه پټ پټ. مننه و ته چې پټه راته خاندې په سالو کې، ته چې پټه راته خاندې په سالو کې، و زه دې شمارم لیلا خلونه پټ پټ. نور غمونه خدای د پاره چې رانه کړي، نور غمونه خدای د پاره چې رانه کړي، و زه د اوښکو مې اشنا رودونه پټ پټ. مننه نو چې درک فاروق په تا باندې مین شوم، چې درک فاروق په تا باندې مین شوم، اوس به لیکم په بار شعرونه پټ پټ. مننه ډېر خوندور ډېر اعلی کلام و، یقینا چې مینوالو به ترې خوند اخیستی وي. درک افریدي صاحب تو دنیوي زده کړه څومره ده؟ دنیوي زده کړې مونږ تقریبا میډل مې تعلیم دی، بس په دا وخت سره مونږ د میډل تعلیم دی. مننه درک افریدي صاحب. پښتو خو ډېر صنفونه دي، تو په کوم صنف کې کور کړی دی؟ ډېر کار دې پسې کړی او تر دې دمه دې څومره کار کړی دی؟ داسې دې ته ووایم چې کوم د غزل سره ډېره مینه کوم، یو څه نظم خو هغه اوس ورک شوي دي، نشته دی. چې کوم غزل دی هغې تعداد پته ماته صحیح نشته ده چې څومره وي، خو ډېر د مونه ورک شوي دي، ضایع شوي دي، بیا د حالاتو مطابق چې کوم مونږ نه څه پاتې شوي دي هغه ورک شوي دي، تللي دي، تعداد یې نه دی معلوم. مننه درک افریدي صاحب. زموږ د پاڼې مینوالو د کابل غزل شریک کړو نو ډېره مننه به دې وي. کلام دی چې لږ مې وګوره صنمه مړی پروت یم، لږ مې وګوره صنمه مړی پروت یم، مړی نه یم ستا د غمه مړی پروت یم. مننه او ټول وجود مې ستا غمونه دی خوړلی، ټول وجود مې ستا غمونو دی خوړلی، زه به دارنګه تر کومه مړی پروت یم. مننه او ته زما د رنځ طبیب خو یې جانانه، ته زما د رنځ طبیب خو یې جانانه، و راشه راشه بې مرهمه مړی پروت یم. مننه و هر یو ناز هر ادا مې د قبوله، هر یو ناز هر ادا مې د قبوله، و لږ مې ګوره له ستمه مړی پروت یم. مننه و اخري مقطع ده چې زه درک فاروق بس پټې سترګې ښیم، زه درک فاروق بس پټې سترګې ښیم، و شوګیرو کړمه بې دمه مړی پروت یم، شوګیرو کړمه بې دمه مړی پروت یم.
خوندور کلام یقینا چې موږ ټولو مینوالو به هم خوند اخیستی وي. درک صاحب د تاسو د خوښې شعر کوم یو دی؟ چې کوم ملګری د هغه درویش د تیره اوسېدونکی دی د هغه د غزل نه زه ډېر سخت مطمئنه شوی یم. بس چې د هغې د وجې نه مو شاعري م شروع کړه چې هغه غزل ما اورېدلی دی بس ما ټول انداز غزلو طرف تلی دی. ډېره مننه که زموږ د پاڼې د مینوالو له بل کلام شریک کړو نو ډېره مننه به مننه. د تصویر په باره کې یو لیک دی چې سترګې پورته که خندل که په تصویر کې سترګې پورته که خندل که په تصویر کې اوس ګریوان ته مې کتل که په تصویر کې. مننه. و یو تار د اننګو په سر دې پرېږده یو تار د اننګو په سر دې پرېږده و راخور پکې وربل که په تصویر کې. مننه. عزت چې په غاښونو کې د شونډو له زور ورکړه په غاښونو کې د شونډو له زور ورکړه او خپلې شونډې پرې جلبل که په تصویر کې. مننه. و لاس دې پورته کړه تندي ته په ژړا شه لاس دې پورته کړه تندي ته په ژړا شه او سر ټیټ دې په سنګل که په تصویر کې. آخري مقطع ده چې د سپرلي سیالي له تا سره چې وکړم د سپرلي سیالي له تا سره چې وکړه ما درک ته ځان بدل که په تصویر کې. ډېر الله ډېر خوندور کلام و. یقینا چې موږ هم ته خوند اخیسته مینوالو به ته هم خوند اخیستی وي. زموږ د پاڼې مینوالو له په اخر کې څه پیغام هم شریک کړه؟ غم دې موږ دا ده چې ټول ملګري څومره دوستان دي هغه خپل ملګری دی هغې سره خپله مینه محبت وکړه ورورولي وکړه بس دا زموږ پیغام دی. په اخر کې بیا هم د تاسو ډېره مننه کوو. زه هېچا زړه هم نه غواړي چې دا د خوان رنګ نه ډک محفلونه د ختم شي خو د هر شي یو خپل اختتام وي. اوس خپله مرکه راغونډوم. زموږ مقصد دا وي چې شاعران ملګري تاسو ته په شیشه باندې وړاندې کړو. زموږ سره کیمرامین نورالله افریدی او خپل کوربه عزت افریدي ته ورکړئ اجازت. د لوی الله په امان.